جوړ په خیر. نن په دې باندې خبرې کوو چې یو کامیاب مدیر څنګه خپل ټیم متحد ساتي. د دې کار لپاره لومړی باید مدیر روښانه هدف وټاکي. کله چې ټیم پوه شي چې ګډ هدف څه دی، هر څوک د همدې هدف لپاره یو لوري ته حرکت کوي. ګډ هدف د اتحاد ستنه ده. دوهم، منظمې او رڼې خبرې اترې. کامیاب مدیر له ټیم سره خلاص او رښتینی ارتباط ساتي. د هغوی نظرونه اوري، ستونزې وخت په وخت حل کوي او معلومات له ټولو سره شریکوي. دریم، د هر چا ارزښت پیژندل. مدیر د ټیم د هر غړي کار ستایي، هڅوي او هغوی ته د ودې فرصت ورکوي. کله چې خلک ځان مهم وګڼي، ټیم بدلون ته چمتو او متحد وي. څلورم، ګډې پریکړې کول. مدیر یوازې پریکړې نه کوي، بلکې د ټیم نظرونه هم راخلي. دا کار اعتماد زیاتوي او د ټیم یووالی پیاوړی کوي. او پنځم، د اختلافونو سم مدیریت. که د ټیم ترمنځ شخړه پیدا شي، کامیاب مدیر یې په وخت، عادلانه او په مثمر ډول حلوي. شخړه نه پرېږدي چې لویه شي. شپږم، د ټیم روحیه لوړول. فعالیتونه، ستاینه، کوچني جشنونه او ګډې لاسته راوړنې د ټیم ترمنځ باور او محبت زیاتوي.